د افغانستان علومو اکاډمي وتوانېده چې د پښتو لهجوي قاموس 3 نور ټوکونه هم چاپ کړي. په بېلابېلو اړخونو یې درته خبرې کوو، خو ممکن ځینو ته پوښتنه راولاړه شوې وي چې لهجوي قاموس یعنې څه؟ لهجوي قاموس هغه قاموس ته ویل کېږي چې په هغې کې د یوې ژبې د یوې یا څو لهجو داسې وایي یا لغتونه راټولیږي چې د معیاري ژبې سره توپیر ولري، خو شرط دا دی چې په دغې قاموس کې باید د لغتونو یا ویو ترتیب د الفبا په شکل وي. د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبې او ادبیاتو مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ لخوا وروسته له لومړي، دویم، دریم، څلورم او پنځمو ټوکونو د پښتو ژبې لهجوي قاموس 6م، 8م او 8م ټوکونه هم چاپ او خپاره شول چې د پښتو ژبې په ادب کې خورا ارزښتمن قاموس دی او د بېلابېلو سیمو لهجې او ویونه پکې راټول شوي دي. د فیلډ ریسرچ یا ډګر څېړنې کار تر کتابتونه، تر پوهنتونه، تر انټرنیټ نه ټول ګټور دی. سړی په خپله لاړ شي، په خپله په سترګې وګوري، په خپله ثبت کړي په هماغه ځای کې چې دا دغه وطن ژبه ده یا ګردود دی او یا فکلور دی. د لهجوي قاموس لومړی پړاو چې 8 ټوکه کېږي، سږ کال 3 ټوکونه چاپ شو چې 6م ټوک، 9م ټوک او 8م ټوک. په 6م ټوک کې بلخ، تخار، جوزجان، فاریاب، کندوز ولایتونه دي چې ټول ټال دغه قاموس 611 مخونه لري. 9م ټوک چې دی هغه بادغیس، دایکنډي، سرپل، غور ولایتونه ده چې دا ټوک هم 450 مخونه لري. او 8م ټوک چې دا هغه بامیان، بدخشان، سمنګان، نورستان ولایتونه دي چې دا ټوک هم 450 مخونه لري. له نیکه مرغه دغه لومړی پړاو پای ته ورسېد. کلونه وړاندې د ننګرهار په ادبزاده سیمه د پښتو لهجوي قاموس د پیل لپاره لومړني ګامونه کېښودل شول چې نږدې 11 لسیزه یې مزل وکړ او د هېواد 34 ولایتونو کې کلي په کلي او کور په کور د پښتنو د میلمه پالنې خوند ولید او د پښتو د لهجو بارې پر اوږو راوړ. څېړونکو په ډېرو ترینګلو سختو شرایطو کې د لهجوي قاموس د موادو د راټولولو ته ملا وتړل او په سختو امنیتي شرایطو کې دغه کار ترسره کړ چې له امنیتي ستونزو، مشکلاتو ورهاخوا له ډېرو کلتوري ستونزو، ژبنیو تعصباتو سره مخ شوي دي چې له هغې څخه که زه یې ووایم چې نه یوازې د طالبانو ویره وه بلکې د غلو ویره وه چې زموږ ځینې ملګري په ځینو سیمو کې له غلو سره مخ شوي وه. هغه وسایل چې دوی له ځان سره وړي وه، هغه موبایلونه او پیسې حتی وهلو ټکول هم خوړلي وه او وسایل ترې اخیستل شوي وه. د پښتو لهجوي قاموس لپاره د افغانستان علومو اکاډمي غړي کار کوي چې په بېلابېلو بڼو د پښتو لهجې ثبت کوي. په کور دننه د ګڼو کلتوري، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره سره دا چاره اسانه نه ده او هرومرو به د پیچلو او ننګونکو لارو تیریږي. د ژبې په موږ باندې فرض جوړیږي چې موږ خپله ژبې ته کار وکړو، خو بیا هم کرونا داسې وه چې موږ ته اجازه نه وه چې ولایتونو ته لاړ شو. هلته به چې موږ ولایتونو ته لاړو، ځینې خلک موږ نه ډارېدل، ویرېدل په دې خاطر باندې چې تاسو له کابل نه راغلي شئ، تاسو کرونا ولرئ او موږ سره مرکې ته څوک نه حاضرېدله. په کلتوري لحاظ موږ په پښتني سیمو کې ځینې په دې لهجوي قاموس کې ځینې داسې لغاتونه وو چې هغه نارینهو پورې نه وو اړوند بلکې ښځو پورې اړوندېدل، یا پکې د پخلنځي د وسایلو نومونه وو، یا هم داسې د لوبو نومونه وو چې هغه ښځینهو پورې مربوطېدل. نو هغوی په دې قانع کول چې هغه په کور کې هغه زنانه چې د ډېر عمر ولري یا د هغوی راوستل او موږ سره کېنول مرکو ته دا یو ډېره سخته موضوع وه. د پښتو لهجوي قاموس د دې 8 ټوکونو چاپ د دې پروژې لومړی پړاو و او د علومو اکاډمي ژمنه ده چې ژر تر ژره به دوهم پړاو هم پیل کړي چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې به د مختلفو خیلونو لهجې راټولې کړي.